په دنیا کې به هیڅ چېرته امن را نشي، په آخرت کې به هیڅ چېرته امن را نشي، مګر په دې ترتیب باندې چې انسان ایمان ولري او دغه د الله د مؤمنانو سره تعلق وساتي او د دشمنانو سره په کامله معنا باندې جدایي وکړي. محدثین دا خبره ذکر کوي چې ولا او برا د کلمې د توحید په لوازمو کې د هغه ټولو لوازمو کې چې اعلی نمبر 1 لوازم دي هغه هم دا ده. ځکه دې له ویل کېږي توحید، دې ته ویل کېږي ایمان، دې ته ویل کېږي عطا، دې ته ویل کېږي تقوا، دې ته ویل کېږي ولا، دې ته ویل کېږي برا. په دنیا کې به هیڅ چېرته امن را نشي، په آخرت کې به هیڅ چېرته امن را نشي، مګر په دې ترتیب باندې چې انسان ایمان ولري او دغه د الله د مؤمنانو سره تعلق وساتي او د دشمنانو سره په کامله معنا باندې جدایي وکړي. دې وجه نه کلمه د توحید من ثابتېږي په دې اسماء کې هغه په دې ترتیب باندې چې دوستانو سره دوستانه وکړه، د الله د دشمنانو سره دشمني وکړه. سورې مائده 55 کې الله عز وجل فرمایي انما وليكم یقینا ستاسو دوست چې دی الله او رسول له والذین امنوا هغه خلک چې هغه مؤمنان دي. که تعلق ساتي دوی سره وساته